چې کله الله ته یو انسان لاس اوچت کي الله د هغه لاسونه خالي نه راواپس کوي د کریم ذات دی ځکه حدیث کې راځي چې چا هم دعا وغوښته په دریو کې ورته یو خبره میلاویږي خو خالي لاس څوک نه واپس کوي درې خبرې کومې یا به ول الله دغه تصور کې کوم چې غواړي یا به د دې د لاسه الله د ده نه یو مصیبت لرې کي دریم الله به وله وساتي په آخرت کې ور اجر ورکړي خو خالي لاس دې نه پرېږدي مه نه امیده کېږه او دا مه وایه چې مونږ دعاګانې وکړې دا به څه کېږي او دا خو څه ونه شو نه ته چې دعا کې الله ستا لاسونه خالي نه راواپس کوي هر وخت چې ته الله ته لاس اوچت کړې دا لاسونه الله ډک راواپس کوي رب العالمین کریم ذات دی د څه چې په دې دنیا کې دي او څه چې لږي او څه چې ختم شوي دي او څه به کېږي د ټول د هغه د خزانو نه دي حدیث کې راځي ید الله ملأ ید الله ملأ لا یغیضها نفقه د الله لاسونه ډک دي ډک د الله خزانې ډکې د الله لاسونه ډک دي څومره خرچه چې دي الله کوي هغه نه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی او دې ته وکړي وی ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض اسی وی تاسو دې کې سوچ وکړئ پیغمبر وی الله چې د کوم وخت نه ځمکې او اسمانونه پیدا کړي دي څومره شی د خپلې خزانې نه لګولي دي د هغه وخت نه به څومره څه لګولي عجیبه دا ده فانه لم یغض ما فی یده خو په هغه لاسونو کې چې څه دي هغه ذره برابر نه دي کم شوي داسې پراخه خزانې دي د الله سره او که دا خزانې د انسانانو سره وی د مرۍ نه به نیولی وي مړه کړی وی او بیا چې زموږ د پښتنو سره د چا رزق وی پلار د لم مړ کوي پلار د بعضو د پلار سره حسد دي چې دی ولې پراخه ډوډۍ خوري او د بعضو پلارانو د بچو سره حسد دي چې دوی ولې پراخه رزق خوري او د رور او د رور کیسه خو واضحه ده او بیا انډیواله او بیا بعضو ته یې سړی وګوري ډېر وړوکی ذهن یې د غریب بدن یې غټ یو صحیح ذهن او دماغ یې ډېر وړوکی ډېر سپک ښکاري ډېر سپک کارونه کوي الله دې داسې سپکاوي نه دی الله موږ لرې وساتي چې انسان سپک ښکاري او سپک کارونه کوي ولې دا پلانې ډوډۍ خوري ولې دا بعضې ګوري یعنې دومره دا د انسان حال دی که نه ما تاسو وایي چې هغه کریم ذات ته چې سړی وګوري او بیا چې دې انسانانو ته وګوري لکه یو نیم بسته نوڼۍ شماري او دې ته وګوري رزق تاله چا درکړی الله خو شماري دی داسې به ته ګوري دا زموږ په دې خلکو کې ډېر غلط عادت دی او دا راته ووایم یاده کوي دا خبره دا ډېر سپک عادت دی یو سړی ډوډۍ خوري د هغه خولې ته مه ګوره او مه له نوڼۍ شماروه پرېږده الله بنده دی حق الله له رزق ورکړی چې لږې خوري نو زمونږ هغه چې دی به ورله دعوت ورکړي رایې به یې ولي ده ورته ووایي راشه ډوډۍ یې وخوړه نه ظالم زوی ویې هر څه یې صفا کړه ته راوسته سله ورته او چې بیا پسې اثباتي او بیا پسې شماري نو ولې د وله ورکوو دا خوراک ولې د راوستو ولې د وله مېلمستیا کوله چې اوس یې شماري ډېر سپک عادت ته یې ګورئ او زموږ په ډېرو پښتنو کې دا شته چې د خلکو خولې خولې ته ګوري چې دی څنګه خوراک کوي بعض وی توبه وي د پیشو سرونه یې ورننه ایستو نوڼۍ یې غټه وه نوڼۍ یې وړه وه دا د انسان حال دی خزانې د الله دي خزانې د الله دي او بیا هم په تا نه دي پیرزو ولې هلکه د پلاني سره خو ډېر ښایسته ګاډی دی او د ده د بوټان او د ده د جامې او د ده د کور او د بچو ته وګورئ هلکه د الله خزانې دي الله وله ورکړي ته څه نه پرېږي بخل کې نو که چېرته د دې بخیل په لاس کې ستا دا رزق وی دا چې نوڼۍ شماري چې د ده په لاس کې ستا رزق وی او د دې حسدګر او د دې خیانتګر او د دې دوکهباز او د دې زدي او د دې عنادي او د دوی په لاس کې ستا رزق وی نو څه چل به یې ورسره کړی دې سیالي ورسره کوو چې الله څه وایي اوس دې ته غوږ کښېږده
قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. اے پیغمبر وای دی خلکو ته، وای دی مشرکانو ته، وای دی بخیلانو ته، که چېرته وای د الله خزانې تاسو سره، خو اوس هم الله دا نه دي ویلي که چېرته د دوی سره خزانې وي. دې تعبیر ته ګورئ.